دغه 33 کاله مخکې چې د افغانستان آزاد شو نو هغه جنرال ویلې د جواب زه در کوم. هغه د فراه د ولایت جنرال عبدالخالق حلیم هغه ویلې دا قومندان چې دا وایي چې 1.5 زره کسان هلته دغه درویشۍ کې نجیب او د جنرال عبدالخالق دوه وژلي ژوندي ښخ کړي دي او زه اوس ورسره ناست یم. دا وایي چې د ما رهبران دي وایي رښتیا ما قسم د همدا مې زړه کې تېرېده چې موږ رهبران دي خدای څنګه کړي چې دا عامه معافي وکړه. اوس رهبرانو د عامه معافۍ ذلیل کړل د موږ امارت به هم د عامه معافي ذلیلوي. باید دا غلامانو ته هغه واچو غاړه کې یو ګلانو په جای زنځیرونه واچو د ګوتو په شمار دي چې باغ وش کې پراته یا تل صاحب تم ورته ورځې زه بیا تم زوی ته دی وایي چې غلامي ونه کوي بیا به غاړه کې به د زنځیر پروت وي باغ وش کې به خو اوس خو غلامي باچایي ده. هر سړی زوی چې به غلامي کوه ترکیه کې به دې کوري دوبۍ کې به دې کوري بیا به راځي توریالی همت به همت به درته غاړه کې ګلان مچوي کوه غلامي کوه غلامي. مننه همت صاحب ژوندي اوسېږئ. لیدونکو راځئ چې همت صاحب ته یو بل تصویر هم وښیم څو نور تصویرونه هم دي نو همت صاحب د دې په اړه باندې هم لنډ معلومات راکړي چون ځکه چې خپرونه د پای شیبې دي نو همت صاحب تاسو به هم راته په لنډ جواب راکوئ. او د همت صاحب یو خبره بله چې زما د یاده ونه وځي د همت صاحب د ژوند یوه جالبه خاطره هم شته. حکمتیار صاحب تاسو یو وخت کې دوی سره فکر کومه جبهه کې مو حزب اسلامي کې د دې په اړه تاسو څه وایي؟ زه اول کې د سره حزب اسلامي کې وم بیا د هغه نه وروسته استاد صاحب ته لاړم. زه چې لاړم نو ما سره سلا وه ده ته مې ویلې چې سلا دې واخله د نیمه سلا واخیستلې نیمه یې راکړه وایي زه دونه پیسې نه لرم ته مجاهد یې ورځه استاد صاحب ته. نو د په خوښه استاد صاحب ته تللی خو د سره پیسې به نه وې د جبهه کې به وستې ما روزانه نه دونه ځکه تعداد زیات و او دونه کومکونه د سره نه کېدل. نو اوس یې طرفدار یې که نه اوس دونه یم زه چې اول راغلم مخامخ د ما غږ باوري ما ورته ویلې چې راته یو کار وکړو او 53 کاله د جهاد وکړو ډېر ښه لاړ څه اوس امیر المؤمنین هغه ته رئیس الوزرا ته مبارکي ورکړه ارګ ته او بیعت ورسره وکړو. دا تنظیمونه نن یې که سبا یې لغوه اعلانېږي نو د تا ارمان پوره سو. دا ټول چې وزیران دي او دا څه دي حتی دغه مولوي شهاب الدین پلار دی د سره قومندان و په شورا کې سید اکبر مولوي صاحب نومېده بیا استاد صاحب ته هغه هم راغی. دا اوس چې ډېر دا مولوي جلال الدین افغاني دی وزیر داخله پلار دا هم دی د قومندان و. نو بیا ما همغه یو 2 ځلې لیدلی په دا 2 کلو کې بیا مې لیدلی نه ده ځکه ضرورت مې ورته پیښ شوی نه ده او دم کله غوښتی نه یم چې ومې غواړي یو جهادي رهبر و په خپل وخت کې ښه کار کړی بیا د امریکایان هم چې راغلل نو د طالبانو سره وران هم و خو د طالبانو د هغه غږ یې وچت که په اول وختو کې 2001 2 3 ته 2 پورې ډېر ښه کار وکړو دم کو څم خو کاش کې هغه د اشرف غني وخت کې نه وی راغلی نو ډېر ښه به و. د انسان د غلطیانې تی کېږي د یو غلطۍ وه د سولې په خاطر راغلی و چې سوله وشي نو په هغه وخت کې بس د دې نه دا د ما نظر دا ده چې هغه وخت کې راتګ د هر چا هغه نظام ته مشروعیت ورکول ول دا ښه نه و. خو په هر صورت اوس دې ته به نه ځو ځکه بحث دا نه ده. ښه ورځو مخکې دا خو پېژنئ همت صاحب دا ډېر وړکی زه پېژنم د تر چې حاجي صاحب عبدالحلیم شینواری بیا به دا خلک ارامیان وایي غیر لازرو چې دا توریالی څنګه ټول خلک په حیات آباد کې ما سره کور و یو ځای کور و او پاکستاني د همدو او د ترې راته راغی چې موږ پاکستاني شناختیان جوړ کړي دا څنګه کو ورکو که ورنه کو خیر ما چا کومې قصې کړي مې ولې ونه ټول دا ټول افغانان دي دلته چې دي پاتې سي اوس هم ماته دعاګانې کوي ډېر لوی لوی کورونه یې اخیستي د پلار او ښه مالدار خلک دي. حاجي صاحب عبدالحلیم او د ده یو تره چې و مولوي شاخان نومېده قومندان و دا زه چې زخمي سوم د روس وخت کې هغه هم د ده تره و مولوي چې نومېده شاخان شینواری و دغه غم ده که نه خدای ماته مرګ راکړي که نه نور خو دروغ ووایم نه خو دا کمینګوک ویلی کړي چې توریالی هر څوک پېژني راشد هم پېژني او څه پېژني حیران ورته پاتې سي که نه چې خلک پېژنم څنګه وکړم. هغه ورځ یو چا راته ویلې چې اکرام علي خیل پېژنې مالې هغه د موږ تره زوی ده هو ته مالا سړی څپېړ باندې مې وهلی دومره وړکی و حیات آباد کې کور و د ما پلار معلم صاحب و معلم و او د ما د ښینې بچی هم ده. نو مطلب دا ده چې اوس خلک پېژنو دغه خدای زیاتي ما ته نوره ترقي مه راکوه ځکه چې خلک به بیا ترقۍ نه ډرامې جوړوي. د لوبې دې خوښېږي کرکټ دې خوښېږي کرکټ لوبې سره خو جوړې د کرکټ لوبې سره ما خو تاته مخکې زه لوبو سره ډېر جوړ یم چې لوبو سره جوړ ما ورته ویل چې په منډه کې په خیز کې په تیږه کې زه اول وم په اوبازۍ کې د تاسو خو به اوس تلویزیونو کې ګورئ ما په حیات آباد کې هغه اول چې د شروع کولی د لوبې لیدلې ورته به ناست وم. دنه پوښتنه مو وکړه ما سره به موټر کې هم ګرځېدلي هر څه یعنې زه دا ټول او ډېر شریف هلک و ډېر ښه مونځ یم کوم همغه وخت کې هم کورنۍ هم ښه ده د ارشد خان او دا بالکل کور اوس خو د نړۍ په سطحه باندې مشهور لوبغاړی ده د نړۍ اول لوبغاړی ده. د افغانستان په کرکټ ټیم کې دی څوک ډېر خوښېږي همت صاحب؟ یاره ما ټول خوښېږي خدای مې ډېر خوښېږي ځکه دی د نږدې نه هم پېژنم دی او اکرام علي خیل او منځونه مې هم لیدلي تقوا به مې لیدلی زړسوان مې هم لیدلی هر څه مې لیدلي. که چېرې دلته اوس یو پیام ورکوي د کمرې له لارې راشد خان ته څه وینا لري د افغانستان د لوبو په خاطر؟
زه ټول ولس حتی افغانانو نه غیر نور خلک هم ورته دعاګانې کوي او په مور و پلار دې رحمتي افغانستان ته یې ښه تاریخ پرېښی ده او افغانستان ته یې ښه یعنی ښه هغه راوړي دي او نور بریا او توفیق ورته غواړو دی الله. ډیره مننه. نو ورځو مخکې ښه نریندرا مودي د هندوستان فعلي صدراعظم یا پاچا یا مشر د دې په اړه څه وایي؟ دې په اړه دا وایم که دا رښتیا دیموکراسي او جمهوریت وایي د هغه جلۍ چې هلته هغه وه او هلکانو پرده ورته لرې کوله د مسلمانې جلۍ نو ده په باندې ایک کم هغه وانخیسته. دویم بابري جومات همده شهید که. دریم هغه څو زره کسان هلته ونه سوځول همده په هغه کې د مسلمانان. نو دا یو ظالم شخص ده خو هڅې خلکو کې اوس نه پوهېږو چې څنګه ده. خو موږ دا کوم د شخصي نظر د ما دا ده چې مودي چې ده له ده نه منموهن سنګ داسې نه وایم له هغه نه دی بتر ده. داسې نه وایم چې ده نه هغه ښه وه، له هغه نه دی بتر ده. خو اوس افغانستان سره په تیر حکومت کې ډېرې زیاتې مرستې کولې، ډېر کومک اوس هم درنه مو مرسته او کومک کړی او ډېر زیات کومک یې ځکه کړی ده چې اوس چین راغی موږ په رسمیت وپېژنو. که ده کې رښتیا هغه یي خو ودې پېژني افغانستان دی. ګوره پاکستان ورسره هغسې هغه هم کوي، لاره هم بندوي، څه هم بندوي. دا د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني که نه دا هسې یو خبرې دي. او نو سړی دا اسلامي نظام مخالف ده. د څنګه به داسې نظام غواړي چې د اسلامي خپل وطن کې څو میلیونه څو کروړه د پاکستان او افغانستان نه زیات نفوس هلته مسلمانان دي. ورته وایي په کابینه کې د کم وزیر کم شی لري نو یو ډېر متعصب انسان ده. دا نظرونه دي د امارت په نمایندګۍ نه دي، ما شخصي نظر بیا ښه مخکې ځو. پوتین د روسیې رئیس جمهور ده او اوس د اوکراین سره په جګړه باندې بوخت ده او دا هغه څوک دی چې په اوس وخت کې روسان وایي چې روسیه یې ډېره مخکې کړې ده. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ځکه چې روس ته موږ شکست ورکړی، روس موږ مات کړی ده او دا تاریخ ټوله نړۍ ته معلوم ده چې روس موږ څنګه مات کړې. تاسو خپله په هغه وخت کې جهاد کړی، دې په اړه څه وایئ؟ دې په اړه دا وایم چې دا کله کله یو خبر ښه کوي خو چې یو ګوته بل ته نیسي درې دي ځان ته. دا چې امریکا دی د غرامت ورکړي، د تاوان د جنګ دی ورکړي 20 کاله نو 14 کاله خو تام 2.5 میلیونه افغانان شهیدان کړي. همت خو ده ته وایي چې اول ته تاوان ورکړې بیا دا چې اوس خلک وایي چې ولا د جومات جوړ کړه دا جوړ کړه. دا چې رښتیا هم دونه اسلام هغه ده یو کلمه دی وایي لا اله الا محمد رسول الله، موږ بیا په سر ګرځوو. نو دا اوس هم د مسلمانانو په مسکو څه کې او سیاسي غنه جماعت جوړ کړو څه جوړ کړ کني 2.5 میلیونه افغانان د شهیدان کړي دي چین کې. په دا اوس هم په ټول هغه لکه بیچارهګان که دا رښتیا هغه تاجکستان ازبکستان قرغیزستان دا 14 ملکونه دي هغه کې کنه ازادي دی ورته ورکړي په نوم آزاد دي نو ټول دي هم د په اختیار کې. که د زور ورسیږي د سره څه کوي؟ زور مې چې ورسیږي که داسې وایي چې ته ورسره زه چې ورسره مخ شم زه ورته جوماتو جوړولو نه غټه خبر دا ده چې ته کلمه ووایي. چې کلمه ووایي بیا که جومات هم نه جوړی خدای به دې جنت ته اچي. او چې 10 زره جوماته جوړ کړي چې کلمه دې نه ویلي خدای وایي چې جهنم کې به نو زړه مې پرې درد کوي چې دونه خرچې او مصارف کوي. خو د جنګ مخالف یم زه خپله. د اوکراین د روس جنګ سړی دی دواړه خوا کوپار دي، خوا زنانه ماشومان د هېچ چا وژل پکار نه دي. د جنګ باندې موږ خفه یو. که د ما وس وسي زه ورته وایم چې جنګ نه لاس واخله. ښه ډېر ښه ورځو مخته. دا خو همت صاحب په پای کې دا خو پیژنئ؟ دا خو له درې هغه نه پیژنم. یو یې له دې پیژنم چې زه د لغمان هم یم، اصل د زرمت بیا لغمان. نو د موږ د لغمان منګل د میړه اول میړه نو یعنی د موږ ورېندار دی یو طرف نه د لغمانیانو پوه نه شوې اونګور ده د موږ. دویم طریقې نه د ما پلار هم عالم و زم مولوي عالم یم الحمدلله دورې مې کړي دي. نو د مولوي صاحب محمد نبي چې جهادي رهبر و د هغه اونګور ده دغه لحاظ نه پیژنم د جهادي هغه ده. بل له ده نه هم پیژنم چې د لوی قاندار ده د موږ امیر المؤمنین چې د ما زړه نه هم راته ډېر نږدې ده د هغه د وطن ده. نو په هغه باندې هم راباندې ګرانه ده چې قانداري ده. نو دغه څو یعنې درته ګرانه خو ده چې ګرانه نه وای نو بیا درې علته لري نو چې ګرانه شي مولوي محمد نبي به ورانه خفه وي، لغمانیان به هم خفه وي، قنداریان به هم خفه وي. سندرې خو یې اورې؟ یاره نه سندرې مې نه دي اورېدلې. مخکې خو به دې اورېدلي؟ یاره نه والا چې دروغ ولا کوي نه دي مې اورېدلي. منګل در خوښېږي که دا دې خوښېږي؟ ځکه منګل ستا وطندار ده او دا وایي چې زما ورېندار ده او زموږ یاره زه یوه ښځه لرم د هغې حقوق هم نه سم ادا کوی. واده خو ورسره کوم نه چې دا مې خوښه سي او ښځه نه یم چې منګل سره واده وکړم مثال. نو نه مې ولا که هغه خوښېږي د ما ته خوښېږي د ما هغه څوک خوښېږي چې افغانستان ته خیر رسوي. دا خو ځینې سندرو باندې د موږ ځوانان ډېر بیچارهګان توت ته خیزه ویلي. همت صاحب که چیرې ورسره مخامخ سي مخامخ وینا به د نغمې ته څه وي؟ یار یو 10 ځلې داسې زمینه برابره سوی قومندان ناصر یې کو دا به نغمې ته اسلام آباد کې ته موټر ورسره نه و ما سره به ته ما ته به حل نه ویلې بیا یو ځل ویلې چې چا سره د کور مال چا څه وایي نغمې سره مالې زه خو چې ورته لاړم ورته وایم چې دا مخ دې پټ کړه او دعوت ورته وایي بیا ته مزه بیا موږ به ته هغې کې هغه به بیا ته ورسره به ځکه د هغه قند نومېده یو کس و د منګل تره زوی و
هغه د دې سره پیژندلې. نو ښه خبره دا ده چې ځکه ورسره مخ سم زه ورته همدا وایم چې ګوره د لغمانیانو هم ګورم ویې لاړې، بیا د مولوي محمد نبي سوې، بیا د قندار غیرتي خلک دي د قندار، یوه توبه وباسئ. چا خبله سړي تبلیغ ته ځي تم راسه، یا چېرته پیر و مرید سره کېنه الله ذکر شروع کړه، یا چېرته تبلیغ ته ووځه او ښه پرده مرده واچوه او نور توبې وباسه، ووایه چې هر څوک د ما سندرې اوري او زه هغه نه ډېر خفه یم، بیا چې خلک اوري هغه د هغو کار دی، تا مسؤلیت به ادا وي. ښه مننه. راځم د خپرونې د پای شیبې د همت صاحب د ژوند جالبه خاطره، هغه خاطره چې همیشه ستا په یاد کې پاتې وي، کې په لنډو کې راته ووایه. یاره دا دوه خاطرې دي. یو خو دا و د نن چې د خلکو اول راوستم چاله بندي کوو دي ولاکه یو کال نه هغه ووینې څه او بیا ډېر کته کړم وتښتېدل. دا چار وخت یادو به راته بالکل هغه یادېږي چې دا دونه بېکاره بېغیره ولا چې ما دا مې ویلې وایه چې مالې امریکایان مې وژلي وایه بد دي کړي غول دي خوړلي چې امریکایان دي وژلي. مالې بالکل زه ته د امریکې بچی. خاطره دا ده چې 2000 کال و په تخار کې جنګ و د طالبانو او د هغه څه ورته وایي د مسعود. نو زه په دې وخت کې لاړم په لنډو کې زه لاړم قندار ته چې لاړم د شپې لاړم د اسامه جای ته. اسامه چېرته مجلس و شپې ناوخته کور ته راغی، نو زه هغه میمانخانه کې وم. میمانخانه کې نو د ما دا پکول په سر و، ما خو درته ویل چې ملا عمر سره مخ شوی دغه پکول سره. نو خلکو د سپیکر وکړو برک د سماله مو چې دا ولا کم پنشیری ده یا د تخار جنګ کې ژوندی نیولی ده او دا کم قمندان ده راوستی ده که نه میدان یوی د قندار ته. نو ډوډۍ یم چې وخوړله چا راته ست نه کوه بیخي. بیا چې شپې د خوب وخت سو عبدالرازي څنګه بې بالښت ته ما ته خوب نه راځي، بې بالښت ته مې شپه تېره کړه، ته سبا مې خوب نه ده کړی. ټولو راته کتلې د عربانو دا کوم افغاني پیرهداران چې و چې دا یو اسیر دی یو بندي ده. خو سبایي مانځه ته چې اسامه لاړه راغی نو چې زه م ورته هغه سومه چې وی پېژندم او سلام کلام ما ته ویلې مخکې څه ډېر منځونه دي چې ما ته راکړي دي سهار نن مونځ هم راکړه. ما ویل نه زه درپسې مونځ کوم. بیا مونځ ده راکړه چې راغلو کېناستلو زه یې خپل خوا سره کېنولم. چې کېنولم لنډه ده چې تا ویلې په لنډو یې ووایه ډېر عزت یې وکړو ډېر احترام دعاګانې یې وکړې شهیدانو څه ته. بیا راته یو کیسټ ډکه کړه چې استاد سیاف ته ووایه چې رئیسي امارت سره یو جیسي او بیا هغه م یو کیسټ راکړه د محمد شوقي مور مې یو کیسټ راکړه خالد اسلام بولي چې انور سادات یې وویشته مصر کې هغه ما پېژنده. مور مې پېژندله د وزیر اکبر خان کې کور و. ګوره زه دغسې تاریخي سړی یم اوس دا اوس خلک وایي اوس دروغ وایم چې نه مې پېژندل. خلک خو هر څه وایي همت اوس لکه د ارشد صاحب مې ویلې اوس ټلیفون ارشد ته وکړ چې همداسې ده که نه دا اوس فیز 6 کې کور د حیاتاباد کې او 3 حاجي عبدالحلیم نومېږي ده. ښه نو بیا په دا بله شپه چې راغله اسامه بیا لاړه چېرته چې دا دویمه شپه راغله هلته یو ډبل بیډ پروت و چې اسامه به په غار وخت ویده کېده ډېر. بیا ټولو همغه هغه ته بوتلم. نو ما دغه دا خاطره ده چې دا دنیا داسې شی ده ټول خلک دې شکل ته ګوري. شکل مې داسې و لکه تسلیمي د مسعودیانو که نه. خو چې بیا وپېژندم چې اسامه مې دونه قدر وکړو بیا مې ټولو دونه قدر کوو. ډوډۍ مې ما ته چرګان چې هغه به هغه به راته میده کولو څه بیا هم چې 2-3 شپې هلته ورسره وکړې بیا نو دغسې قدر و عزت مې و چې نو دغه هغه د ما هغه د یو مې دا ډېر نه هغه کېږي چې دا ولس ډېر غیرتي ولس ده. په الله ګواه ده چې زه داسې ځمه زیاتي ډېر خفه سمه. هر کس را سره تصویر اخلي. هغه ورځ مې یو زوی را سره وایي حساب هم کوو 183 ځای الله ګواه د خلکو ودرولو تصویرونه را سره اخیستل د هغه کې پروژګاه کې چې تېرېدم که نه 183 ځای هر ورځ. او دویم دا تاسې مشهوره کړي خو د نن نه زه ځان پېژنم ډېر ګناهګار یم. یا الله ما د خبرو غوندې مې دغسې ښه کړې او د موږ ټول د امارت غړي چې کومې خبرې موږ کوو موږ عمل هم لږ زراغی د ټولو نه د 80% ښه ده 10% ما غوندې د موږ وړو کې شګه سته. الله دې موږ ته عمل راکړي چې کوم کار کوو او کوم شی وایو په هغه باندې الله تبارک وتعالی موږ ته عمل رانیسي. د تا نه ډېره مننه چې موږ بیچاره ته دې وخت راکړه. الله دنیا وخت ډېره زیاته مننه کوم لیدونکو له تاسو نه هم چې خپرونه مو ولیده. تر بیا او بلې خپرونې په پاک رب مو سپارم. په مخه ښه وخت ولرئ.